حکومت یو داسې زنانو بېوقوفه ده وایي عزت غواړم کور غواړم کوټۍ غواړم موټر غواړم ښه بختور ژوند غواړم خو ته به په کور کې کښېنې د کور د باندې به نه ځې ښځې نو ګټه خو پر بیابان کېږي هغه یا بیابان له به نه ځي به دا دواړه سره بېوقوفه دي او دا دواړه ډېر سره نږدې دي دغه رقم د خدای سره پیش کړي دغه رقم نو والله ستا یو تعویض دا ډېره چې ژبه چلوي چې ګونګی سي که تعویض نو نسته را سره یو ستن منور ولګوه داسې کېدلی چې دا ډاکټرانو سره الاوال وکړه خدای به در ګونګی کړي ګوره ته دومره ظلم کوې ته دومره ناجایزه کوې زه سهار وتلی ماښام راغلی ستا دپاره ستړی ستومانه راغلی نه یم ستا شکایتونه دي دا سړی ډېر محترم داسې زړه مې پر سوځي اریان بیا الله بچان والا دی دا به بیا که ورته وایي طلاق یې که او چې طلاق یې کې داسې خوري دي هلته بیا د انجیو زامن وایي مولوي صاحب تا ښځو ته دا وویل زه تا هم ورسره ښه یم تا هم ورسره ښه یم دا ته نه ته په دې پریشانه یې زه تا ورسره ښه یم چې داسې ښځه هغه بغیر له شکایته بل کار نه لري او بیا د طلاق ځای راشي وما طلاق راکړه زه ځم زه کور ته ځم طلاق راکړه مه کوه ښځې مه کوه ښځې طلاق ډېره بده نه 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 ستاسو بیا دغه بعد څوک ډېر ژاړي ته ژاړې که دی ژاړي دا ژاړي په خپله خوله طلاق غواړي د الله رسول فرمایي د جنت بوی ورباندې حرام دی حتی د جنت بوی چې دی هغه په 40 کاله پر فاصله باندې هغه بوی محسوسېږي خو دغه ښځه به د جنت بوی ونه ویني چې کومه ښځه د خاوند سره ناجایز ته د خرطوبوي د منافقت بغیر بل کار نه لري زه د دې کاره بل کار دا خبر هم درته خبره داسې د عزیزانو چې د الله رسول منع کړې ده چې تاسو په خپله کور والا وهئ نه بی عایشه صدیقه فرمایي د الله رسول فرمایي تاسو ته شرم و حیا نه لري چې تاسو کور والا وهئ شرم و حیا نه لري د الله رسول فرمایي زما چې سخت نفرت کېږي هغه له دې چې سړی خپله کور والا وهي ګوره ټیک دی منم کور والا ته وایې د الله رسول فرمایي داسې مه وهه چې هغه نشان ورباندې جوړ شي په دروازه کې ولاړه وه په لاره کې ولاړه وه چا سره ټلیفون کوئ چا سره خبرې کولې څه بې ځایه دا دغومره خو اجازت چې دی هغه شته دغومره اجازه شته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ خپله کور والا وهله یو سړی ورباندې راغلی بیا پوښتنه ځینې وکولې ولې خیر اول ما د الله د رسول څه اورېدلي دي که چا کور والا وهله پوښتنه مه جن کوئ چې پر چشتي وواله ځکه هغه به د دوی دوه د عزت مسله وي نو چې تا ته کیسه وکړي نو هغه د عزت رسوا شو د الله رسول فرمایي دا نو ډېر بدترین شخص دی چې یو سړی خپله کور والا وهي ګوره پښتانه نه دي پښتانه ډېر ستړی قوم دی داسې ستړی په دوزخ کې په کافرانو کې به یهود ډېر ذلیل وي په دوزخ کې په مسلمانانو کې پښتانه ډېر ذلیل وي روی زمین هم دغسې هسې د دین په نامو د دین په بانو ځانونه سره خطا ایستلي دي زموږ په کورو کې پخوا خو د زنانې وهل د کور والا وهل بیخي عامه خبره وه اوس تقریبا دا موبایل او څه داسې مخکې شاته خبرې سره شوې وهل څه کم سلو یعنې اوس هم په کورو کې داسې شته چې مشر ورور دا راولاړ شي خپله ورېنداره وهي مشر لیور دا راولاړېږي خپله کشره ورېنداره وهي ولې وایې زه د کور مشر یم ولې وایې دا د کور خدمت نه کوي ولې دې وواهله زما د مور په قول نه کوي ولې دې وواهله ما د پلاني خبرې ټول میلمانه راغلي و سالونو ډوډۍ پخه کاغه یې نه پخول تر دې نو بالا غټ سپی شته چې یو سړی پر ورېنداره راغورځېدلي نه شته هو پښتنو کې شته ورسې ویې ګورئ زاړه سپین ږیرو پوښتنه وکړه چې دی دا زړو سپین سرو پوښتنه وکړه هغه وژاړي چې زه زما خاوند وهلی وای خو پر تورو سترګو خو دا د خاوند مشر ورور به زه وهلم بیا مې په بېلچو وهلم بیا هغه لوی لرګي را باندې راخیستو خاص دا به ول هغه لویه معرکه ده څومره بده خبره نه ده څومره بده خبره ده عیسی نه پوهېږم چې دا زموږ معاشره ولې دا کوم ځای ته ورسېدله څومره بده خبره ده یاره چې زه یا ته راولاړېږو پر ورېنداره باندې لاس پورته کړو هسې مرګ غواړو یاره دا ژوند موږ څه کوو زما او ستا په کورو کې دی هېڅ مشرتوب نه چلېږي پلار حق نه لري چې هغه د خپل زوی کور والا ووایي مور حق نه لري چې هغه د خپل زوی کور والا ووایي ورور خو بیخي حق نه لري ورور څوک دی ګر سره چا و تا ته دا حق در کړی دی اسلام در کړی دی شریعت در کړی دی قانون در کړی دی جرګې در کړی دی رسم در کړی دی رواج در کړی دی چیش در کړی دی و تا ته دا خبره یا نو زه د کور مشر یم دا رقم سپیان سته پر دا روډو ډېر ګرځي هغه زه د دې روډ مشر یم خیال به کوئ خیال صاحب چا 1000 روپۍ راکړې ها مقتدیانو پر مخې 1000 روپۍ راکړې دومره وشرمېدم مال خدایه پاکه کش کې مړ وای ته داسې وکړې دا مردار زریان مې نه دی دا مړ د خلکو پر مخ مه راکوئ ګر سره راکوایم ما که راکوئ په عزت یې راکړه ورسې وګورئ په پاتا کې تر ټولو ذلیله مولوي صاحب دی د چا پلار مړ دی هغه هم لاړې صدقه یې سر ولګوئ د چا زوی مړ دی هغه هم لاړې صدقه یې سر ولګوئ د چا ورور مړ دی هغه هم لاړې صدقه یې سر ولګوئ بس مولوي صاحب نه چې انو د دروغو دعاوې دي الله پاک اللهم اغفر لحینا دروغ زنانو په درواغو مې گزاره ده هغه مړی په درواغو بخښئ بس د مولوي صاحب سره تر ماښامه مه کوئ
مه کوه که ستا دا رویه وله نو زما د خوا ماغه ده په خدای په ذوالجلال دې مې قسم و نبیزدګر ویلې داسې غسل به درکړم چې نه به مردار یې نه به حلال یې داسې به در کوم زما عزت کوه ستا د عزت به خیال ساتم او که ته ما ته په کم نظر ګورې د سپي په نظر به درته ګورم حاجي یې ملک یې خان یې سردار یې 3 روپۍ لرې ماجد یې را جوړ کړی دی دا ټول یې در ګرځوم مه کوئ داسې مه کوئ او بیا د واده په ورځ مولوي صاحب ډېر ذلیله نه د ډول والا روپۍ معلومې دي د ساز والا هغه معلومې دي د اشپز هغه معلومې دي هغه د درواغو ګلان چې پر موټران لګولي هغه معلومې دي هغه د درواغو په جیبو کې نه ازمنه چمن والا چې بیا هغه ملا ور وتړي او زریا مریا دا ګرد معلوم دي یو هغه غریب نه دی د خدای بیچاره چې نکاح ور وتړله خدای پاک ما ته داسې وکړي چې 1 لک روپۍ راکوئ که دې په عزت راوړې د 2 لک روپۍ عزت دې کوم که نه دغه لک روپۍ به در ګرځې وهر علمته ما داسې به نه کوې زما د عزت په خیال ساتې تا ته به 100 روپۍ ډېرې معلومېږي ما ته خپل عزت ډېر غټ معلومېږي په واده کې ملا څونه ذلیله دی او بیا په چیز کې په پاتا کې اما درته ویلې ورځ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزیزانو مستاسو په مخ کې د قرآن عظیم الشان یو آیت مبارک تلاوت کړي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو تاسو الله وبېرېږئ حق تقاته داسې بیره چې څنګه د الله حق دی ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو په داسې حال کې مړه سئ یا ځانونه مړه کئ چې تاسو مسلمانان یاست کلمه وایاست د بخاری حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من رآنی فی المنام فقد رآنی چا چې زه په خوب ولیدلم نو یې زه په خوب ولیدلم رښتیا یې ولیدلم ولې فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتي شیطان زما په صورت تالره په خوب کې نسی راتللی چې شیطان او بیا صورت یې زما اختیار کړی دا نسی کېدلی ګورئ که چا څوک په خوب ولیدی ممکنه ده چې هغه به شیطان به په هغه صورت کې راغلی لیکن جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری حدیث دی چې زما په شکل کې شیطان په هیڅ صورت راتللی نسی که چا په خوب ولیدلم دا یې زه ولیدلم په دې کې شک نسته او من کذب علی متعمدا بیا که چا په ما پورې دروغ وتړل فلیتبوأ مقعده من النار بیا په جهنم کې ځان لره ځای معلوم کا په ما پورې به دروغ څوک څنګه وایي عايزانو خبره داسې ده چې دا نن سبا چې کومه زمانه ده دا ډېره ایډوانسه دا ډېره سمارټ ده په دې خبره دا د عزیزانو که یو سړی دا دعوه وکړي چې ما محمد رسول الله مبارک په خوب ولیدی اوس به دا سړی رښتینه هم یې او صادق به هم یې نیک به هم یې خو لیکن د ده مخالفین د ده د دې خوب یو ډېره لویه مسخره جن جوړوي او یو ډېر لوی مذاق جن جوړوي حتی چې یو سړی پر محمد رسول الله مبارک څنګه دا خبره کوي چې لیدلی یې نه یې او دی وایي ما ولیدی او چې بیا یې د رښتیا ولیدلی بیا به څنګه یو سړی دا وایي چې ته دروغجن یې ته پلانی یې ته پلانی یې په دا اوس کې
پېښور کې یو الله والا دی، یو بزرګ دی، نیک دیندار سړی دی. هغه فرمایي یعنی دا ډېره داسې صحیح خبره ده، داسې نه چې دا د اورېدلو خبره ده، چا ویل چا خبره نه ده. یقیني بزرګ الله والا و ټول علما او مشرانو ته هم دغه خوب کښېښوی. ولما جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم په یوه شپه 2 واره په خوب ولیدی او په 2 واره کې ماته دا ویلې چې دا پیغام د عربو او د عجم علماو ته، مسلمانانو ته او زما امت ته چې دی هغه ورسوه. کوم پیغام دا دی عزیزانو چې دا اوس کم ظلم روان دی، کم قتلونه روان دي، کم لویه معرکه روانه ده، هغه لیرې د ابراهیم علیه السلام د ښار د وطن، هغه د جهنمیانو د جنتیانو چې کومه معرکه روانه ده، هغه د جهنم وړ مستحق ظالمان او دا د جنت وړ مستحق مظلومانو سره چې کومه معرکه روانه ده، نو دغه پیغمبر علیه السلام مبارک و دې بزرګ ته وفرمایل چې علماو ته دا خبره وکړه چې هغه دې بیا دا عوامو ته وکړي چې تاسو د هغه ظالمانو چې کوم مطلب مصنوعات دي، د دې کوم هغه د کاروبار سیستم دی، د دې کوم هغه جوړ شوي د کمپنیانو پلانۍ کارخانو شان دا مه استعمالوئ. زه دا تورې ځکه داسې واضح ویلی نه سم چې په موبایل کې پر دې خبرو پابندي ده. نو الله دې وکړي چې ستاسو په دې خبره سر خلاص شي، الله دې وکړي. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایلي ول ما ته 3 واره دا خبره وکړه، کچا دا خبره خپل نه کړه زما له امت نه دی، زما له امت نه دی، زما له امت نه دی، بیا کچا دا شی ونه مني، دا خبره ونه منه، د هغه ظالمانو مصنوعات هغه بیا په خپل معلوم کې دنیا ور باندې ډاکه در معلومیږي که تاسو هغه نه پرېږدئ. پیغمبر علیه السلام بقول دا بزرګ دا عالم چې زما له شفاعت خلاص یاست، زه ستاسو شفاعت کولی نسم. صحیح سنو. اوس پر دې باندې عزیزانو زه لږ څه خبره درته وکړم چې پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب لیدل دا سته که نسته؟ او بالکل سته، یوازې راک شک و شبهه نسته. خو منګره ها خبره داسې ده چې هر سړی د خپل مزاج، د خپل دین، د خپل تقوا، د خپل عقل مطابق محمد رسول الله مبارک په خوب ویني. بعض علما فرمایي چې که چا پیغمبر علیه السلام په خوب ولیدي خاص به هغې لکه چې کوم محمد رسول الله و. بعض علما فرمایي نه، دا داسې مثال لري کله چا پیغمبر علیه السلام په خوب لیدلی په یوه شکل کې، کله په بل شکل کې، کله په بل شکل کې په خوب لیدلی، نو پیغمبر علیه السلام دی هغه چې کوم الله پیدا کړی دی، خو دا ستا د عینکو چې کومه انداره د شیشه ده د هغه چې کوم رنګ و شکل دی هغه وتا ته بیا په هغه شکل کې در ښکاره کېږي. که تورې عینکې وکړې وتا ته شی تور ښکاره کوي، که سرې وکړي دا شیشه یې سره تا ته به شی سور در ښکاره کوي، او که زرغونه انداره نو بیا به تا ته شی زرغون در ښکاره کوي. دلته زموږ د ایمان او د عقل او د فکر مطابق موږ محمد رسول الله مبارک الله دې هر مسلمان ته ورنصیب کړي خلک یې ویني، خو الله والا بزرګان دا بهتان نه وایي، دا تهمت نه وایي. من کذب علی متعمدا، د بخاري حدیث دی چا په ما پورې دروغ وتړل فلیتبوأ مقعده من النار، ورسه په جهنم کې د ځان ته خپله ځای معلوم کړه، ټکانه چې د هغه معلومه کړه. خبره داسې د عزیزانو چې پیغمبر علیه السلام مبارک لا يتمثل فی صورتی، فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، شیطان زما په صورت کې راتللی نشي. روایت کې راځي عزیزانو کم سړی چې خوب ونه ویني او بیا وایي ما خوب لیدلی، د الله رسول فرمایي تر دې نو بدترین درواغ پر داروی زمین باندې نشته. د الله رسول فرمایي ای تاسو په خوب کې دروغ مه وایاست، ولی دا خوب چې دی دا د نبوت 40 حصه ده، 40 حصه ده. او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که چا خوب نه دی لیدلی او دی ما خوب ولیدی، پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به صحیح حدیث دی ودته 2 د اوربشې دانې ورکول کېږي چې ودې ته غوټه ورکه، ګوره چې کومه بول کېږي کړی چې دا سره غوټې که دا نشي کولی چې نشي کولی نو به ځې جهنم لره. د دروغو خوب قطعا د الله رسول فرمایي څوک نه بیانوي. او عجبه خبره دا د عزیزانو ډېر ټګان سته د بزرګانو په شکل کې، په روپ کې هغه شکل اختیار کړی دی. بیا دا ماړو مالدارو خلکو ته وایي داسې مې په خوب لیدلی، داسې د پیغمبر علیه السلام مبارک، داسې د ابوبکر صدیق، داسې فلانی. دا څومره لوی بهتان دی. د الله رسول فرمایي په ما پورې د دروغ وتړل. د الله رسول فرمایي په جهنم کې ځان دپاره ټکانه معلومه کړه. د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به د اوربشو 2 دانې ستا و مخ ته کښېښول چې دې ته غوټه ورکړه، نیسې ورکولی و نیسې ورکولی نو به ځې جهنم لره. تا د الله پر رسول دروغ ولې تړل؟
بیا بل خبره دا د عزیزانو دا خوب نه دی، خوب دا کمال نه دی، خوب کمال نه دی او خوب د انسان د اختیار کار هم نه دی، خوب د انسان د اختیار کار نه دی. ها د الله رسول فرمایي دا په مبشراتو کې راځي، د نبوت دروازه بند سول الا المبشرات، هغه خوشخبریانې چې دي هغه پاته دي. کومې خوشخبریانې؟ صحابه پوښتنه وکړه، د الله رسول فرمایي هغه نیک صحیح خوبونه چې سړی وویني. پر موږ شیطان غالب دی، نفس غالب دی، شهوت را باندې غالب دی، دنیا را باندې غالب ده، نو موږ خوبونه چپه وینو. هغه خوب چې دی هغه خوب نه دی چې کوم د الله رسول فرمایي د نبوت 40 حصہ ده. نه موږ ټول پر بل باندې روان یو، نو بیا خوب راواخلو د ځان په ټول ژوند المنځ کوم، نه محمد رسول الله پیژنم، نه سنت را معلومیږي. بیا هم زه دا د اول لرم چې ما پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب ولیدی. پخوا زمانه کې بس په یاد دي چې داسې یو بزرګ کوي دا سوی دی، احمد یې نوم دی، په مدینه کې دی، د 150 کالو څخه په تکبیر تحریم المنځ کوي. هغه ول ما خوب لیدی، پیغمبر علیه السلام ویل دا زما خبر زما امت ته ورسوي، داسې عذاب را روان دی، پلانې هغه درواغ اوس ختم سلو. اسی لاس کاله مخکې لا هغه دنده شروع ولا دا د موبایل په برکت باندې ټوله سلسله ختم شوه. نه احمد ستا، نه بزرګ ستا، نه په مدینه کې ستا، نه خوب ستا. ها بیا څه نیکانو بزرګان ستا، نیکانو بزرګان ستا، هغه یې په رښتیا ویني. او دا ما چې کوم بزرګ دروښه وایي الله والا کنه که څوک دا وایي کله کله موږ په مذاق او مسخرو کې یو داسې ټوکه وکړو چې هغه ما تعالی ایمان اخلاص کړي او ایمان غږ هم نه راباندې کړی چې زه درڅخه تللی یم، ته پوهېږې کار دې پوهېږې. اوس دا بزرګ چې کومه خبره وکړه بله به هم درته وکړم عزیزانو، خوب نه دی، خوب دا حجت نه دی، دا دلیل نه دی، شرعي حجت دا نه دی. که چا خوب ولیدي نو بس بیا هغه خبره هغسې کېږي. نه دا خبره نه ده، بالکل نه ده. یو سړی به سبا خوب وویني چې ما ته داسې یو بزرګ ویل، داسې یو صحابي ویل، داسې یو نبي ویل چې ته سود کوه ستا دپاره سود جایزه دی، ستا نیت صفا دی. ته بدکاري کوه ستا دپاره بدکاري جایزه دی، ستا نیت صفا دی. ته شراب کوه ستا دپاره شراب جایزه دی، ستا نیت صفا دی. یا ورسه فلانی سړی چې دی هغه قتل که هغه ډېر بد سړی دی، زما دښمن دی، زما ګستاخ دی. په دې خوبو باندې نه دین راغلی دی، نه دین پر دې خوبو ولاړ دی. ها د انبیاو چې کوم خوبونه دي هغه حجت دی، هغه دلیل دی، هغه وحی دی، هغه د الله له جانب راغلی. زما او ستا چې کوم خوبونه دي دا حجت او دلیل نه دی. نه زما او ستا په خوب شی حلالیږي، نه زما او ستا په خوب لیدلو باندې یو شی چې دی هغه حرامیږي. او بیا بل خبره دا د عاجزانو ډېر خلک وظیفې کوي چې زه پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب ووینم. نه مفتي شفیع صاحب رحمه الله لري سړی رالی ول حضرت ماته یو داسې وظیفه راوښیه چې زه پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب ووینم. هغه ول څه وایې ظالم، دا دې څنګه خبره وکړه؟ زه خو چې پرې وزم دا خبره کوم چې الله داسې نه چې زه محمد رسول الله مبارک په خوب ووینم. نو ولې نو خوب خو ښه خبره ده، ول څه معلومه ده که ما ګستاخي وکړه، ما بې ادبي وکړه او ما ته یو داسې تورې کښې شوی چې هغه زما تر وس وتلی، بیا به زه څه کوم؟ او زه وګوره محمد رسول الله مبارک وګوره. ای وخت ما درته ویلي ځوان راغی ول مولوي صاحب ما ته یو داسې وظیفه راوښیه چې زه الله په خوب ووینم. ما ورته ویل الله څه کوې چې په خوب ووینې؟ ول نو بس ډېر خوند راکړه، عادت صحیح ده ټیک. نو مال که ته الله په خوب ولیدې او بیا الله درته ویلې ته به داسې وکړې ځان به مړ کړې، بیا څه چم کوې؟ ول بیا به نو راسم علماو لرم. مال که علماو درته ویلې چې د هغه تعبیر دی، د هغه خبره ده چې ته به ځان وژنې، دا خپل سر به پرې کوې، نو بیا ول نو څه چم وکړم مولوي صاحب؟ مال داسې وکړه ته چې ما په خوب ووینې لا ډېره غټه خبره ده، وزن ژر مازې وزن داسې ګوره محمد رسول الله ما او تا ګوره په ویښه باندې د لمر ته نسو کتلی، په سره غرمه ما او تا لمر ته کتلی سو؟ که مې ورته وکتل بیا هغومره ټیم به زما او ستا دماغ هم کار نه کوي، سترګې به هم کار نه کوي. نو محمد رسول الله خو ډېره لوړه هستي ده، نو ته څه کوې؟ نو د هغه ایمان کافي دی چې موږ راوړی دی بغیر د خوبه. انس فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک وفات شوی دی تقریبا په هر شپه زه محمد رسول الله په خوب وینم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حیات صحابه مولوي صاحب فرمایي چې په کومه ورځ شهید کېدی په هغه ورځ خوب ولیدی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایلې نن به ستا روزه مات زموږ سره یي، او د رښتیاو په هغه ورځ باندې شهید سولو، روزه یې وه. بیا خوب لیدلی ول ستا جمعه به نن زموږ سره یي، د رښتیاو په هغه ورځ باندې شهید سولو. حضرت علي کرم الله وجهه پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب ولیدی. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته شکایت وکړي د عراق والاو داغو د مصیبتو د تکلیفو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایله ستا سره وعده ده عن قریب به الله تا د دې مصیبت تکلیف خلاص کړي. 3 ورځې بعد الله شهید کوي، 3 ورځې بعد الله شهادت ور نصیب کوي. عبدالله ابن عباس فرمایي رضی الله عنهما ول ما یو ورځ پیغمبر علیه السلام په خوب لیدی، ډېر سپېره دی، ګرز و غبار دی، دا
مطلب زلفان مبارکان داس بالکل یو شیشه په لاس کې ده مالیا رسول الله خیر خو به دا شیشه څه ده ویل ول دا شیشه ده د سهار سزه د امام حسین او د هغه د ملګرو وینه چې ده هغه راټولوم حیات صحابه مولوی صاحب فرمای دا وینه راټولوم صحیح سلو نو وای بالکل په هغه ورځ امام حسین شهید شوی هم عبد الله ابن عباس فرمای ما پیغمبر علی السلام مبارک په خوب ولیدي خوب ستا من رآني فقد رآني د الله رسول فرمای چا چې ولیدلم په خوب فی المنام صحیح سلو او فإن شیطان لا يتمثل في صورتي شیطان زما په صورت هیڅ کله چاله راتللی نسی هیڅ کله او بیا دا خوب چې دی عزیزانو دا که یو سړی وویني نو بیا وایم قطعا ما وایم د ویلو بعد بیا دغه د خوبو سلسله بندیږي او بیا به یو سړی تا ته داسې تعبیر درکړي ستا به داسې خبر غاښونه در وباسي نو دغه د بزرګ خبره هم درته وکړه عزیزانو هغه مې هم درته وکړه چې په خوب لیدل څومره مطلب یقیني خبره ده او نه لیدل څومره لویه ګناه ده او په هغه کې دا خبره ده چې دې ظالمانو دشمنانو دا زموږ د اسلام دشمنان زموږ د هغه ځای دشمن چې موږ منځونه ورته کول زموږ د نبي دشمنان زموږ د دین او د قرآن دشمنان د هغو شان استعمالول د هغو د کمپنیانو د کارخانو شان استعمالول اوس نور زه په دا خبره نه پوهېږم عزیزانو خو دا موبایل هم د دغه خلکو زموږ په لاس کې دی اوس به څه کوو نور زه نه پوهېږم په دې خبره هسې مې دا خبره د علماو د خوا ضروري و لازمي وه بیا بزرګ الله والا خوب لیدلی و مسخرې و ګپه خو نسور باندې کولی که څوک نه مني دا خوب بس خاموشي اختیار کړه نه مني خاموشي اختیار کړه او که مني نو بیا لږ څه کم سي کم چې دا د دوی زهر قاتل ما تا پر سر پورته کوو نو استغفار خو ورسره وایي چې استغفر الله انا لله و انا الیه راجعون یا الله مغفرت وکړه یا الله د دا ظالمانو دا مظلومان خلاص کا یا الله د دې جهنميانو صدا جنتیان خلاص کا یا الله پر موږ رحم وکا یا الله پر اسلام رحم وکا یا الله پر مسلمانانو رحم وکا یا الله ته نور په موږ ازمایش او امتحان مکوا او په ازمایش او امتحان کیو ګوره دا اوس پر مسلمانانو خاص کر خپل وطن در شایم دا څومره بارانونه دي ور باران خو رحمت دی لیکن زما استاد لپاره څومره لوی مشکل دی ورځ د قتلو خلاص نه ده پر کم شکلو پر کم بانو نمو باندې پر ما او تا باندې غمونه را روان دي دا اوس هغه نه اخبار ګورو نه فیسبوک شي مې لرو په هیڅ نه خبر عملګر راټول په چمن کې داسې مطلب باران ډیر باران به کور لرو بور غلي هغه دی وزنانی پکې مړې وای دا سپرون یو ډیر بزرګ الله والا غټ سړی د افغانستان چا وجلې دی چا مړ کوي قیامت ورځ دغه د پاره دلته بیا ان شاء الله العزیز پور سپینګر معلوم سي غپ نه ده د چا وجل د چا قتلول دا غپ نه ده دا اسی بس نه پوهېږم بالکل پر مسلمانانو الله ازمایش امتحان راوستلی پرون بیا چا خبر راښکاره کړي چې هغه قندهار افغانستان کوم ځای هغه درې ورونه وو اکسیډنټ یې کړی وو چیش شوی وو درې سره پکې مړه ولو شهیدان یې بولي هر څه چې هغه بیا تعجب او دا یې ورسره کړی وو چې درې خویندې ورته ناستې وې نو نه هېڅ سر مې نه په خلاصېږي هېڅ نه پوهېږم بس هغه لوی رب دې احسان را باندې وکړي دا چې کوم څوک وفات شوي دي یا چا وژلي دي الله دې د خپل عظمت په خاطر هغه جنتونه ورکړي چې هغه جنتونه الله خاص د مؤمنانو دپاره جوړ کړي دي د دوی پر کور چې کوم غمونه راغلي دي مشتې سره په دا غمو کې پوره مکمل شریکان یو نن که ستا پر کور د خدا مکه سبا به زما کور له دا غم راورسېږي نن که ته په ژړا یې خدا مکه سبا به زه په ژړا یم موږ تاسو ټول د الله رسول فرمایي دا مؤمنان داسې دي لکه یو جسد یو بدن که سترګه خوږېده ټول بدن به لرزاني که لاس خوږېدی ټول بدن به لرزاني که سر درد کوئ ټول بدن به ورسره پریشانه یې نو موږ هم په دې خبرو پریشانه یو د غلو په شکل کې راواخله د حکومت په شکل کې راواخله په هېڅ صورت مې نه پرېږدي بې عزتي دې څه وایي ذلت دې څه وایي رسوایي دې څه وایي ګراني دې څه وایي بدامني دې څه وایي بس پر خوله به لاس نه سو موږ به غږ نه لرو ولې که مې غږ وکړي نو بیا څه کېږي بیا به دې د ماجت و مخ ته مړ کړم او د ماجت و مخ ته ته ما وژنې ته مسلمان وژنې دا که تا وژل که تا مړه کو د الله په ازل کې لیکلي دي ستا څه اختیار دی د مسلمان د پاره جنت لیکلی د مقتول د پاره د قاتل د پاره جهنم لیکلی تا خو په ظاهر باندې کار وکړي سړی دې مړ کړي سړی دې د ژوند خلاص کړي الله به تا د جنت خلاص کړي الله به دا قاتل له جنت خلاص کړي الله دې پر موږ ورحمېږي الله دې ازمایش وساتي الله دې امتحان را باندې کوي الله پاک دې خپل رحم را باندې وکړي د خپل قرآن په خاطر د خپل عظمت په خاطر خیر دا خبره ختمه شوه بله خبره دا د عاجزانو چې پرون یو ډېر محترم سړی مکرم مشر سړی نو دی رالی مجلس وګه پرونه بل ورځ مجلس سره وکړي مولوي صاحب د یو شکایت راته وکړي چې مولوي صاحب زه اوس له کوره راوتم دا کور والا داسې بد ښکنځا راته وکړې چې بالکل
ول که درته په ژړا سو مولوي صاحب په خدای قسم کوم در ماښامه قرار کې اولاد لرم لوڼې لرم ښه دینداره سړی دی بې دین نه بې لارې شرابي و بدکاره نه دی زه ډېر د نږدې پېژنم دا ښځې داسې ښکنځاوي زما زامن ناست دي ما ته وایي تا به زه څه وڅکم په تا به زه پلانۍ خبرې د کولو نه دي پښتانه چې کوم جنګ کوي د دې ښکنځاوي په هغه ډېر معلومیږي هغه ښکنځاوي راته کوي بس خالي لاندې ګورم بس د باندې راوځم صدقې وژاړم چې الله څومره غټ امتحان دی راباندې کړی دی او دا څومره بېوقوفه زنانه ده او څومره بېعقله ده عزیزانو زموږ په معاشره کې منم څه خبرې د زنانو دي څه خبرې د نارینهو دي بیا به یو سړی وایي مولوي صاحب ته بل کار نه لرې بغیر د زنانو و بل کار نه لرم ته د خرطوبیو د منافقت بغیر بل کار نه لرې زه د دې کاره بل کار نه دا خبره هم درته ښایم خبره داسې ده عزیزانو چې د الله زما کتاب دا دی چې تاسو بېشونه سره وکئ د ورونو سره بېشونه وکئ که تاسو پر ژوند خوند نه واخیستی راسئ په دغه مسجد کې ما تر لغتو لاندې کئ پرېږدئ دا خبرې پرېږدئ هېڅ اتفاق مې اتفاق نه غواړي د درواغو په اتفاق مې ګزاره وه په آخري ورځ مې الله شرمنده کړي رسوا کړي په آخري ورځ سپین سرې له ما ډېرې ناراضه دي هغه وایي مولوي صاحب یو نږور به یو کار و خدمت کوئ هغه تا راباندې ودروئ زه درته نه جاړۍ خبره دا نه ده ته ولې نه به پوهېږې زه ستا خواشې ښه یم چې هغې ستا سره ظلمونه کول او مولوي صاحب تر خوله دې جار سم پر ما خواشې ډېر ظلمونه کول دا بله لاره ورسره ونیسه خپل یې سر به خلاصېږي بیا ورته ووایم ستا د لوره سره ډېر ظلم کېږي ستا زوم ستا د لور چې کوم هغه د زوم مور ده هغه ډېر و دی د خدای ورک صحیح سلو هغه د ګرد خدای ورک دا د ژوندۍ دا نسي کېدلی مور حق نه لري زوی مجبوره کې ښځه طلاق کړه زوی خوشحاله دی ژوند یې خوشحاله دی اولاد لري نه ته به طلاق یې که نه زه شیدې نه در بخښم در ګرې سودا شیدې تا ماته شیدې د دې دپاره راکولې زما ټول ژوند را تباه کوې زما کښې کښې بچیان دي زه په هغه څه چم وکړم دا ځوان راغلی و بچیان یې درلود او زما مور وایي زه شیدې نه در بخښم داسې پلانۍ زه شرا درته کوم دا کور والا به طلاق کوي ولې طلاق کړم یا نو دغه لور چې ته کور والا نه کې طلاق دې سره زما ګزاره نه کې زما په کول نه کوي مال هېڅ مور نه چلېږي د مور خپل ځای دی د بابا خپل ځای دی د ښځې خپل ځای دی د اولاد خپل ځای دی مال د دې مثال دی ګورې په بدن کې زړه ډېر چې دی هغه ضروري لازمي څه دي اوس که زړه راولاړ شي و دا وجود ته ووایي چې ته به دا لاس پرې کوې دا سترګه به باسې دا غوږ به پرې کوې ته ورسره منې یا نه منې ولې نه منې نو خو زړه درته وویل دا زړه چې د مور پلار د زړه حیثیت لري کوروالا چې د هغه د سترګو د غوږو د لاسو د پښو حیثیت لري نو چې مور پلار ویل ته دا ښځه طلاق کوې به نه به طلاق کوې ها حضرت عمر فاروق زوی ته وویل ته به دا کوروالا طلاق کوې د نه طلاقوله پیغمبر علیه السلام مبارک له شکایت راغلی و د خپل بابا په قول وکړه ځکه بابا یو دی خبر لیدلی وه چې هغه د طلاق وه حضرت عمر فاروق ظلم نه کوي زموږ خلک د خپل نفس دپاره وایي د خپل نفس دپاره دا خپل زوی و خپل کوروالا ته د منټو دپاره ورستی ورسه ټیک د خونې لره ولاړ شه اول به ماله راځې ادې ستا خپل عزت دی ستا تر قدمو لاندې الله زما جنت تېر شوی دی صحیح ده ستا تر قدمو لاندې خو د دې دا معنا نه ده چې جنت به تر اخره پورې یې څه حق ستا دی څه زما دی څه به ته یې څه به زه یم نو به ژوند سره تېروو نو دې سړي راته ویلې مولوي صاحب کوروالا ډېرې ښکنځاوې راته کوي ما ویل دې کوروالا ته خالي ووایه چې سبا زه نه یم بیا که دې د دروغو ژړا کوله بیا که دې په ملایانو پوښتنه کوله چې زه د خاوین قبر لره ورسم دروغ به نه وایه درواغ به نه وایه د الله رسول فرمایي تر هغه ساعته یوه ښځه د خاوین حق د الله حق نسي ادا کولی تر څو یې د خپل خاوین حق نه ادا کړی د الله رسول فرمایي که چیرې یوه زنانه په داسې حال کې مړه شوه چې خاوین ځینې راضي و دا جنتي ده د الله رسول فرمایي که یوه ښځه 5 وخته لمونځ فرضي روزې او د خپل عصمت د خپل عزت خیال ساتي او د خاوین فرمانبرداري د الله رسول فرمایي چې دا مړه سي و دې ته اختیار ورکول کېږي چې کوم جنت لره ځې پر کومه دروازه ځې هلته ولاړه شه د الله رسول فرمایي زما که چیرې د بنده سجده و بنده ته وایي ما به ښځې ته ویلی چې خپل خاوین ته سجده کوه دومره ظالمانې دي اول زارۍ کوي خواستۍ کوي ننواتې کوي زه به دا کوم زه به دا بل اوس د هغه ښځه په خپل کور کې اور جوړ کړي خاوین پر بار په دې شپې کوي چې زما کور والا زما سره ژوند نه تېروي بیا چې د سبا خاوین مړي نه به کوې پوښتنې به نه کوې چې زما خاوین مړ دی زه لیدلی سم چې نه زه ورته کتلی سم هېڅ کتنګه نه غواړي ستا د لاسه مړ دی دروغجنې ستا د لاسه دا کور اور ولو ستا د لاسه ولاړې بلډ پرېشر سو د شوګر سو د زړه والون یې بند سو دروغ به نه وایم چې کونډه چې په هغه ورځ بیا سره ګورو داسې پریشان ابوالفضل سړي راته ویل مولوي صاحب ښه محترم سړی ول د خدای دپاره درته وایم یو تعویض به نه وي در معلوم دی چې تعویض غواړې ول چې دا کور والا ګونګی سي کور والا ګونګی سي قسم په خدای مولوي صاحب دی ښایسته کور مې دی داسې کور مې دی چې د دنیا
نعمتونه پکې ستا خو د دې د ګیلو نه یم خلاص له شکایتو نه یم خلاص د ښځې یو ډېره غټه بېوقوفي دا ده زموږ د حکومت هم د ښځې هم دا زموږ حکومت له ما او تا پر هر قدم ټیکس غواړي پر هر قدم نه مې پرېږدي غواړي لیکن کاروبار ته مې نه پرېږدي نو خو چې زه کاروبار وکړم بیا به تا ته ټیکس درکوم که ته زما پټرول نه راپرېږدې ډیزل نه راپرېږدې کاروبار نه راپرېږدې د ایران باډر دې راباندې تړلی د افغانستان دې راباندې تړلی دی د یوې پیسې په 100 روپۍ راباندې شمارې نو زه چیش کاروبار وکړم او غواړي سبا زما پر کور چاپې راوایې بېوقوفه کوي ظلم کوي د الله رسول فرمایي نو به زه یو علاج در وښیم چې د کوم چا ښځه بې پردګي کوي هغه دې په کور کې د کور د باندې دی ناست دی یو سړی په لورو په خورو په کوروالا باور نه لري وایي که ولاړه دوکانو لره پلانی واده و شاپینګ لره مطلب یا یو فنکشن لره ما بې عزته کوي نو هغه دپاره دا دی چې په کور کې کښېنوه او که چیرې ته وایې چې یاره دا ډېره بد زبانه ده د الله رسول فرمایي بس خاموشي اختیار کړه هغه خاموشي به ستا دپاره په کار درسي که ته خاموشي نه اختیار یې هلته دا یې دلته ته یې نو د هغه څه به ډېر کور وران شي زما خو دې زنانو ته خواست دی مه کوئ مه کوئ دی والله بله پیدا کړي دی والله بله پیدا کړي ته به یې د هغسې او د الله رسول فرمایي بني اسرائیل الله پاک د ښځې د وجې هلاک زما امت هم د ښځې د وجې هلاکېږي دا سړي مې ډېر زړه وسوځل سو اریان مې مشوره مې نه دی زه څه مشوره ورکړم ورته وایم چې طلاق یې کړم د طلاق به نو څنګه نو بچیان او کور مظهر جن جانان په باره کې راځي ډېر الله والا بزرګ تا نبي صاحب فرمایي کور والا یې ډېره بده ښځه وه ډېره بده ښځه وه بیا چا ورته طلاق یې کړ نو طلاق یا په کور کې مطلب هغه څه مژکان بیا چا ورته ویل پښې مې وساته هغه ویل پښې وساته مژکان بل کور لري ځې نو ولې د بل چا کور خراب کړه ده ته ویل ښه طلاق یې هغه ویل طلاق یې کړم نو بیا بل څوک ولې د بل کور خرابوم زه لا ډېر یم چې په دغه مصیبت اخته سوی یم نو نیکه صالح ښځه چې دا هغه ډېر لوی نعمت دی او دا ډېر کم دی بیخي ډېر کم خدای پیدا کړی دی بیخي ډېر کم یې پیدا کړی دی چې هغه د خاوین جنې راځي او بیا عجبه بله خبر دا انجویوز والا او دا څه غوړان مړانې دي دا د بل د ښځو ډېر خیال ساتي نه د بل د ښځې حق غواړي د خپلو ښځو حق یې نه دی ورکړی بس نو په ښځو خوا به دوی انو ملایانو ته یې ولې د ښځو حق نه بیانوئ انو ملایانو تاسو ولې داسې کوئ سړی که د هغه خبرې ما در ښولي ده د هغه هم ما در ښولي دي خو خبره دا د عاجزانو زه به د خپلو خویندو ته وایم چې مه کوئ ظلم مه کوئ ورځو دوې به یې سبا به مړ یې بیا به وایي چې زه په کفن کې کتلی سم که یا بیا به وایي زه قبر له ورتلی سم که یا بیا به وایي چې زموږ زاړه تصویرونه دي ویې سوځم که څه نه نه دا خبرې به پرېږدو الله پاک موږ ټوله وساتي الله دې زموږ خویندې زموږ لوڼې زموږ بچیان هېڅ چا ته الله توفیق نه ورکوي چې هغه بیا خپله کور والا جنې زیرې یا د هغسې مطلب خاوین جنې زیرې ناراضه یې الله دې موږ وساتي دا خبره ختمه شوه بله خبره دا د عاجزانو د جمعې په ورځ سوره کهف ویل سوره کهف ویل سوره کهف د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي کوم سړی چې د سوره کهف اول لس آیاته یا آخری لس آیاته یا اول و آخری لس آیاته یاد کی یا وایي پیغمبر علیه السلام فرمایي د دجال د فتنې څخه به الله ستا حفاظت وکړي سوره کهف ویل اول لس آیاته اخرنی لس آیاته ویل یا یادول د دجال چې کومه فتنه را روانه ده تر دې لویه فتنه د الله رسول فرمایي نه راځي د دغه فتنې څخه د دغه دجال یا را روانې خبرې یا هغه وخت د هغه څخه به الله ستا حفاظت وکړي پیغمبر